د مولوي مهدي د وژلو په اړه تازه جزئیات راغله، خو دا جزئیات څه دي؟ ویډیو تر پای وګورئ چې پوه شئ. که غواړئ تازه او مهم معلومات ترلاسه کړئ نو وطن میډیا یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ملي دفاع وزارت وایي چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي وژلی دی. ملي دفاع وزارت په ټویټر خپاره کړي بیان کې ویلي چې مولوي مهدي په بلخاب کې تر ماتې وروسته غرونو ته تښتېدلی و او تازه یې غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته واوړي. په بیان کې د راغلو معلوماتو له مخې د اسلامي امارت د کشف او استخباراتو سرحدي ځواکونو نوموړی څارلی او له ایران سره پر پوله یې وژلی دی. دا وه زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.